د دې ور بوختنه ده چې د نفاس اقل موده او اکثر موده د څومره ده، یعنی کوم زنانه چې د هغه ماشوم وشي د نفاس بیماری څومره وخت پورې وي، لږه موده څومره ده او ډیره موده څومره ده، چې په دې کې به دا منځونه نه کوي، روزي به نه نیسي او داسې نور بعض اعمال. جواب دا دی وروره، اقل موده کې د ټولو علماو اتفاق دی په دې باندې چې اقل یعنی لږه موده د دې حد نه معلوم، چې مثال په تور دا به یا یو ورځ یا به نیمه ورځ یا به درې ورځې دونه بینه، دا حد نه معلوم. ډیرم کېدلی شي د شابه لګي د شابه ډیرې، او په دې باندې اتفاق دی د ټولو مذاهبو. مذهب حنفي کوم دغه رنګي لکه امام سرخسي رحمه الله په موسود دویم جلد اللسمه صفحه کې، هم دغه رنګي امام کاساني بدائع والصنائع اول جلد يوصل يختم صفحه کې، هم دغه رنګي ابن عبد البر رحمه الله فالكافيه والجلد يوصل شپږه صفحه کې، هم دغه رنګي امام نووي رحمه الله فالمجموع دویم جلد يوصل نه شپږه صفحه کې، هم دغه رنګي ابن قدامه رحمه الله اول جلد 250 صفحه کې، هم دغه رنګي ابن حزم رحمه الله په محلا اول جلد 313 صفحه کې دا خبره ذکر کړي او به اجماع په دې باندې نقل کړي ده. پاتې شو دویمه خبره چې د دې اکثره موده څومره ده، ډیره موده څومره پوری دغه بیماری د زنانه غزیدل شي. په دې کې دوه قول د اهل علم دي، د جمهور علماو د ډیرو علماو نظر دا دی چې اکثره موده 40 ورځې ده، 40 ورځې پورې به د زنانه باندې د چې وینوي دا به نفاس حسابي، د دینه چې افل شي به نفاس نوي. او دا د جمهور اهل علم د شفاغي کې مذهب حنفي هم ده، لکه امام زیلعي رحمه الله تبیین الحقائق اول جلد اتشبته صفحه کې دغه ذکر کړی ده. دغه رنګي حنبلیانو کې ابن قدامه رحمه الله مغنی اول جلد 250 صفحه کې، هم دغه رنګي ابن عبد البر رحمه الله د مالکیانو ناغم دا غوړه کړی دا قول والاستذکار اول جلد 355 صفحه کې، او هم دغه رنګي امام شوکانی رحمه الله هم دې تمایل شوی دی په نیل الاوطار اول جلد 203 صفحه کې، هم دغه رنګي د سعودي اللجنه دائمه چې کوم د داغین فدی باندې فتوا ده چې دا به 40 ورځې پورې د نفاس حسابيږي. د جمهور اهل علم نظر د جدا و 40 ورځې وي. دلیل په دې باندې هغه حدیث ام سلمہ رضی الله عنها ذکر کړي، کوم چې امام ابو داود امام ترمذی وغيرها نقل کړي، اهل علم صحیح کړي دي. هغه چې كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليله، و د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با زنانه د نفاس بیماری د وجنا او د وینې د وجنا 40 ورځې کې ناستلې، 40 شپې با کې ناستلې. هم دغه رنګي بعضی آثار هم په دې کې شته د صحابه لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ایو اثر شته سنن دارمی کې هغه شته صحیح دی. هغه ویجی النفساء تجلس نحو من 40 يوما، دا به 40 ورځې د نفاس ولا زنانه کینی. دا د جمهور اهل علم نظر دی په دې باب کې چې 40 ورځې نه به نه زیات کیږي نه به اوړي. دویم قول په دې کې هغه د امام مالک رحمه الله د امام شافعی د دغه رنګ د امام ابو داود او د عطا او غیره نورونه بعضی تابعین نقل دی وی شي اکثره موده شپږ ورځې کېدل شي. غالب دغه د کوم روایت چې د جمهور علماو استدلال کړي دغه په غالب ګمان باندې د کوي چې ګور هغه غالب دغه دی چې دغه سیبوي دی وی دا شپږ ورځې پورې کېدل شي. دلیل په دې باندې هغه وجود دی نه فعلا وجود کې د زنانه شته چې دغه وینه شپږ ورځې درسیږي. نو اول قول والا وی کچیر ته جمهور هغه وی کدا د څلوختو نه بره شو بیا د نفاس وینه نه ده دی وی چې نه کېدل شي، او دا رای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم راجح کړی ده. هم دغه رنګ په دې عصر کې ابن عثیمین رحمه الله هم دې ته ترجیح کړی او دغه تفصیل چې کوم د دې باب کې هغه ډیر خله ده. ابن عثیمین رحمه الله فرمایي چې اصل دا د غالب دا د زنانه وینه د نفاس دا 40 ورځې پورې،
خو شپېته ورځو ته رسیدلی شي په دې شرط چې مخکې یوه وینه وي. د دې قیدونو ته هغه توجه کوئ. مغه کم چې د 40 ورځو نه مخکې د مخکې وینه ده، مغه رنګ او مغه سی وینه ده او روانه وه، نو دا بیا د نفاس وینه ده 80 ورځو پورې. دا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا کوي که چیرته د 40 ورځو نه واخوتله او د وینې رنګ بدل شو او دغه ورځې د عادتاً د حیض ورځې وي او دا ویني رنگم د حیض شي، نو بیا به دا د نفاس نه وي، هغه په 40ختم ودرېدل او بیا به دا د حیض ویني. دا دویمه خبره کړې ده. او دریمه دا ده کوي د 40 ورځو نه واخوتله رنگم د نفاس د وینې په شان نه وو او د حیض د وینې په شان نه وو، د حیض د عادتاً ورځې نه وي، نو بیا به وای دا د نفاس وینه نه وي، دا به دم فاسد وي. واقعا چې دا تفصیل ډیر مزیدار دی او ډیر ټول اقوال چې دی او دا ټول حالات په دې کې راګیر کړي دي. دا په دې مسله کې اکثر موده کې دوه قول د اهل علم او دغه تفصیل په اختصار ډول سره. بل مهمه خبره په دې مسله کې هغه ده چې کله د زنانه د 40 ورځو نه مخکې وینه ودرېږي بیا به څه کوي، ځکه ډېر زنانه د سیوي کورونو کې چې دې مسلو نه خبرې نه وي، د هغې وینه ومدرېږي په 30مه ورځ باندې، 60مه ورځ باندې، 15مه ورځ باندې، 10مه ورځ باندې مونځ نه کوي، هغې 40 ورځو ته دا اړولې وي. داسې نه وي. د نفاس وینه دا ده چې غالبه موده د دې 40 ورځې ده، د دې نه اکثر نه اوړي او ډیر کم بافله واوړي. په دغه تفصیل چې موږ کوم بیان کړ، لیکن که دې 40 نه مخکې په 10مه ورځ باندې ودرېدله، په 60مه ودرېدله، 15مه وغیره بله باندې ښه صحیح وینه ودرېدله، پاکه شوه، نو بیا به دا زنانه لامبي هم مونځ به هم کوي او روژه به هم نیسي. بالفرض بیته شروع شوه، مثال په طور په 15مه ورځ باندې وینه ودرېدله، ټوله ورځ ولاړه وه، نو دا به بیا ولامبي، پوه به شي زما وینه ودرېدله، نو دا په 14مې روژه ونیوله که روژه وه، یا مونځونه شروع کړل په 18 باندې بیته شروع شوه، چې بیته شروع شو نو دا به بیته به نفاسي، بیته به منځم پریدي، روجه او روجه هم پریدي. مثال په تور 15مه باندې به وینه ودرېدله، چې ودرېدله خصې ټوله ورځ ولاړه وه، نو بیا به دا لامبي او بیته به منځ کوي، که روجه او روجه به نیسي. 2-3 ورځې بعد، یوه ورځ بعد، 2-3-4 ورځې بعد بیا دا وینه شروع شو، نو بیا به دا نفاس وي، بیا به د منځونو نه ودرېږي تر 40مې ورځې پورې. 40مې ورځې نه افله بیا دغه تفصیل چې کوم ابن عثیمین رحمه الله کړی ډېر ښه تفصیل دی، بیا دغه سیدي عمل وکي. أعوذ بالله تعالى التوفيق والله أعلم.